هلکه کمپیوټر دوايان یې ولګوه بېګا مې نوې راوښتي ده ولګوه بیا ګورې مریضان شي بیا راشي ګوره بیا پکې ځم نیمه ښه ډاکټر صاحب بس ما خو ټولې ولګولې بس کار ختم دی او ښه دې وکړل او ما څه خوا کې ودرېږه ګوره پلار دې ډېر په شپارس راوستی چې استنو لګولو چل خو زده کړې که نه ښه او السلام علیکم ډاکټر صاحب دوی رانه مري وعلیکم سلام وعلیکم سلام کېنه 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 وده ولې ډاکټر صاحب د قاطع دغه یوه نیله مې ده او د شپې پې تبه راغلې وه الله به خیر کړي الله به خیر کړي د قاطع یوه نیله ده خو دې خو د 50 کسانو ځای نیولې خدای ته خیر کړي مامانو او که نه ډاکټر صاحب غر کو تبه یې کړم د وړو تروړه سهار راوړم او ماسخوتن دي او که نه په ده خو به ته ډېر بدنامه مې که سهار نه درته راچه ووایي چې ستا خو یو زوی دی او خرچه دې نشته هغوی ته دا پته نه چې دا خو زوی نه دی دا خو هغه بوکلین دی خاجي راښکل کوي ډاکټر صاحب قصه ختمه وه د دې سړي علاج راله او که ګیلې مري راله نه نه انشاءالله علاج کوله ځکه کوم ما سره دا غم نه دی مرګ خو وخت دی خو دې ته زار یعنې مه چې دا بلخت ته څوک کوزوي پلاره په خلکو خو به ته ملا ماته کې ډاکټر صاحب اوس ورته یو ډریپ وخوجوه چې لږه ګزارې خو اوس وشي که نه راځه بار یې ورته خېجومه ښه د کلینیک مخې ته یې ورته بار خېجومه راځه الله به خیر کړي الله به خیر کړي مریض دلته سمله وه ښه خیر بیا صبر کوم بیا صبر راځئ ډاکټر صاحب کومه دی بس په دې ډیګۍ کې ورته دوایان اچومه او پیپونه ورکوم بس ډایرکټ دا ډریپ دی که نه ځکه چې په ورکوټي ډریپ خو ده کار نه کېږي چې دا شی مې ټول وراړولي ني یاره 15,000 مې راټولې کړي دي او زما په نسبت پکې یو 15,000 کمې دي داسې کار کومه د دې خانانو په اجره باندې وردمه یاره که دوی چاته د 100 روپۍ راکړي چې دا 10,000 برابرې شي نو بس کور ته به ځمه بس دا ډېرې دي مړه په ډېرو لیوني خوشحالي ورکه وردم دې خانانو کره او بله خبره دا ده چې نو اوس تا ته یو ماشوم داسې ووایي که نه نو دا اوس ګوره دا څومره ده السلام علیکم خانانو هلکه دا د جنت ګټه ده ګورې رولې ښه څه ده روله د خدای مسلمانه چې ته بازار کې ګرځه ته خو مونږ پسې دلته حجرې ته راللی یاره نیکه ټول بازار د ملنګانو ډک دلته بازار خراب و ما یې راشه په دې حجرو لږ چکر ووهه خو د جنت ګټه ده ګورې دا څنګه مندرسې دي چې دا نه جوړېږي چې ته ما پسې روزانه راحتی چې دا د جنت ګټه ده دا د جنت ګټه ده دا لکه حاجي صاحب زه خو مندرسې له چانده نه غواړم دا ته چې روزانه وایې چې دا د جنت ګټه ده نو خانه خرابه جنت زمانه مره که نه خلک راته نه مینې نه جنتي وایي نو د جنت ګټه شوه که نه د دې سړي ګټه شوه جنت زما نوم نه دی د خدای مسلمانه ما 5 ګنټې تېرې کړې زما نمبر زما تادي د واده نه روانې بیا د زنانو روټۍ شروع کېږي زه ترانه نه وتي او زما 3 ګنټې شوې ته زه ناست یم ملګري ما ورته ټېلیفون کړی تپوس دې وکړه ما ایسار وړومبې نمبر زمۍ مشره خیر دی ده راته وختي ټلیفون کړو ته لږ ګزاره وکړه خیر دی ها صحیح ده څنګه ګزاره وکړم ما خو 15 ګنټې راباندې تېرې کړلې مشره دلې یو 2 منټو کې کار کوم بیا ستا نمبر دی صحیح ده استاد ناجایزه خو راسه وکړه ده خو زه به بل ځای کې واده کړم زه به نه راغلم زه ځم مړه ستا پیسې به هم زه ورکړم استاد غم مه کوه ښه راځه ډبله دیاري به درکړمه دقسې داسې لیونې مونږ واده له روانو دی وایي بس استاد ګوره قینچي ورنوړې دا ولې نو دا خو سم د میختو غواړه خو صرف د اړولو نه پاتې وو بیا د خدای مسلمانه مانې هغه بل ګاګ بوتو نو ګوره استاد داسې کار دی که نه بس هغه ستا نصیب کې نو وایي د نصیب نه زیاته نشته په جهان کې اوس مانه دا تولیه مولیه لري که چې بس ځم د نه ځمه ملګري دا ډریپ خو ډېر زیات غټ دی دا خو به لکه چې دلته زمونږ شپه راځي شپه به دې خود راځي دا خو د سهاره پورې نه ختمېږي ته دې ماشوم ته لږ ګورې نه زما کور کې لږ کار دی راځمه که دا راپاڅېده نو دا به څوک قلاروي ته خو یې پلار یې تا څه خو عادت دی مړه خیر دی که نه یار شه که نه ډېر ضروري کار مې دی بس زر راځم بیا کور کې کیسو مړه جیب کې مې یو 15,000 روپۍ دي زه یم هسې نه دلته اوده شم او څوک یې رانه پټې نه کړي مال یې راکړه که نه زه به یې درله کېږدم که نه نو ستا د غمه خو یې کور ته وړمه په تا خو مې اعتبار نشته ځکه خو ورته لګیا یم ښه په ما دې اعتبار نشته او ځان سه مې ګرځې باسه مړه
نه ما سړی ته خو مې یارې خو ما تا نه به هم څوک وایي که نه ما ته په ګپ هم نه پوهېږي دغلته دغه بینک کې اکدم و بس زر راځم ښه السلام علیکم وعلیکم السلام منیجر صاحب دا پیسې بینک کې لګي एकदम کنه مونږ کره مګې شوي دي نو ما یې مګې رانه ونه وایي ترى دا خو دیسی دی نو تی په دیسی او په اصلي څه کې خو زما اکاونټ یې بس پکې کېده که نه وه هسې موږ سره د وختي سره ته خیال کوم ډېر زیات جاج کې ته دې سوچونه کوې چې دا ولې سوچ مې دا کو چې دا ټول عمر مې پرې غریبۍ کې تیر شو مړه خیر دا خو پکې راضي او غریبي او امیري او مالداري دا راضي خیر دا ژوند سره تړلې خبرې دي چې ماشوم وم نو دا سوچ مې کو چې زه به زلمی شم نو په ما به وخت راشي ښه نو بیا چې زلمی شوم نو ما ویل چې واده وکړم نو بیا به راباندې وخت راشي ښه چې واده دې وکړو نو بیا وخت راغی که نه ته خو صبر وکړه که نه قصه خو واوره که نه ښه ښه وایه 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 چې واده مې وکړو نو ما ویل چې بچی مې را پیدا شي نو بیا به راباندې وخت راشي ښه نو چې بچي دې را پیدا شو بیا راباندې وخت راغی د اوسه پورې مې راباندې هغه وخت رانغی یا الله خیر په دې سړي څه چل شو بس وخت پې راغی که نه وخت یې پوره شو دی وخت را باندې نه راځي نه راځي اوس پې وخت راغی لاړه بس ماشاءالله بس دا ځل مال ښه راوړی دی خو داسې کار کوه چې هغه نورو بچو له یې دانه مانه ورکړې که نه اوبه موبه ورته ریډي دي او نیکه اوبه او دانه مې ورکړې ده یو تله مال مې زیارشال هم لیږلی دی او چرګان ښه برابر دي ماړه خړوب دي ښه هوا ورچا د وډېګار چا د ارزان دي ګورې ښه اوس مقره ورته وی خرڅوی زما سر لري خرڅوي او ښه او نیکه یو دوه ډاټسنه مال هم زیارشاه ته نور هم ویلې را روان دي انشاءالله راوبرسي ټولو ګاکانو ته به مال برابر کړو ښه او زیرشاه ته ټېلیفون وکړه نوی مال وي هغه بل دوکان کې کوس که به دا ځای دلته دا ډېر دي ښه السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر علي ستړي مه شئ روکي تاسو دې چرګانو له څه ورکوئ مونږ وله الو جی چا چې ولا مرتګدانه ورکوله امن نیولې دی چا چې ولا وچه ډوډۍ ورکوله امن نیولې دی چا چې ولا غنم ورکول امن نیولې دی اوس یو فارم ته راغلی ما اوس دې ګوره ما چې دی ول څه ورکوي هلکه ته راته ده ووایه چې ته دې بچو له څه ورکوې یاره جیبه زه خو وله لس روپۍ ورکړم زه وایم چې سی خوښي ځان له باري دا دې ښه خوشحاله دي